الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ څه درس شروع په باب د توحید کې د توحید څخه فائدې مو ذکر کړل. غدا چې دنیا کې انسانانو پیدا شوی د دې عقیدې د وجنه اساسي او مهم رکن دی په دین د اسلام کې. عمل چې قبلي کې هغه توحید د وجه د دنیا او د آخرت د عذاب نه سړی بچ کیږي په عقیده توحید، او دغه شان د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه سړی بچ کیږي په عقیده توحید باندې. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارښت چې انسان له نصیب کیږي د توحید د وجه. د سړي په عبادت کې چې خوند برابرېږي د توحید د وجه. سړی چې رب العالمین له نږدې کیږي د توحید د وجه. الله رب العزت چې د بندن راضي کیږي د توحید د وجه. انسان چې سفارش کوي به عام ګناګارانو له توحید د وجه. د ابلیس علیه اللعنه د قبضینه شکل سره بچیږي د توحید د وجه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې انسان له قبلې د توحید د وجه. نن به د کلمت التوحید خبره ذکر کو، لا اله الا الله محمد رسول الله. دلیل په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه هغه شی دی. سورۃ ال عمران اتل سمبرایت کې الله عز وجل فرمایي شهید الله الله عز وجل وحی کړی دا انه د دې خبره لا اله الا هو، نشته حقدار د بندګۍ سوا دا غنه. انت عید باندې به سوال رسول حاصل دار چې الله خو مدعین ته څنګه به شاهد جوړیږي. شهیده کې معنا د قال دا، شهیده کې معنا د قد، واحده شهیده کې معنا د بیان و غیره. او ملائکم کوي کې او د قشان اولو العلم قائما بالقسط، هغه چې اهتمام کوونکي دي د توحید. د قائم بشله کې شکل بار شي د کې به معنا د اهتمام. لا اله الا هو العزيز الحكيم، نشته حقدار د بندګۍ سوا دا غنه هغه سره ورته او د قشان د حکمتونو والا. او بل ځای به فرمایي چې فعلم پویشا انه بدی خبره باندې چې لا اله الا الله، نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. سورہ محمد 19 آیت کې دا خبر الله عز وجل ذکر کړی دی. اصل کې د دې کلمې معنی دا شو چې لا معبود بحق الا الله، نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. معبود بر حق څوک دا الہ اسم د الله دی، دې خبر موجودن دی. او څوک به حقن دی، څوک لنا دی، څوک دا الا معنی د غیرو سره دی. او الا معنی د غیرو په هغه ټیم کې راځي چې ورسره د نکرین یو د جمع او د غیر محصور نه. ظاهر ته معنی چې الہ اسم د الله دی، الا الله معنی د غیر الله د غیر لپاره خبر. دلیل به دی باندې کومه معناګانی چې داخلك نوري کوي لکه لا معبود الا الله، نشته معبود مگر الله، دا معنی باطل ده په دې مقام کې. وجه دا ده ان دې معنی د شي جوړیږي ان كل معبود بحق او باطل هو الله. هر معبود چې دغه بندگی شوی دا برابر خبره ده، کاغه یقیني دی او کاغه باطل دی الله دا خبره غلطه ده. بلکې معبود بر حق، حقدار د بندګۍ چې دغه واجب رب العالمین دی. نه پته خو چې دا څوره معبودان دي خلکو نیولې دي، کاغه انسانان دي، کاغه پیرین دي، کاغه یو شی دی بل شی دی کمړي دي کې ژوند دي، هغه ټول باطل دي، هغه ناروا دي. چا د شي معنا کړی چې لا خالق الا الله، خالق نشه سوا د الله نه. دم به نه دي مخکې معنا نه یو جز دی، لیکن دا په دې مقام کې مقصود نه دی. وجه دا واکه چرته مقصود په دې مقام کې دا خبره وي نه به چرته د محمد رسول الله د مکه مشرکانو په خپل مابین کې جنجال نشي راتلی. او هم اقرار په دې خبره باندې کو چې حقدار د خالق هغه رب العالمین دی، خو لیکن دا موږ د منو چې څومره اقسام د بندګۍ دی هغه رب العالمین پورې دی خاص دله موږ تیار نه یو. درې مجالس معنا کړی چې لا حاکمیت الا لله، حاکمیت منی مگر د الله. دام د مخکې معنا نه یو جز دی، لیکن په دې مقام کې دا مقصودی معنا نه ده. وجه دا ده ک چیرته الله عز وجل خاص په دې حاکمیت باندې، لیکن بندگی د غیر الله وکړي شي، نو په دې مقام کې به توحید را نغې. بلکې موږ به دې چې حاکمیت د رب العالمین او د ازمکه د رب العالمین او د ټول اقسام د بندګۍ د رب العالمین پورې خاص دغه پورې دی وشي. دا ځکه ابتدا کې موږ دا خبره ذکر کړو چې توحید متعدد اقسام دي. توحید د ربوبیت دی، توحید د الوهیت دی، توحید الاسماء والصفات. د ربوبیت باره کې به دا خبره موږ ذکر کړه چې دا څومره مخلوقات پیدا کړي دي، دا یوازې رب العالمین پیدا کړي دي.
هیڅ د رب العالمین سره بده کې شریک نشته. او الوهیت به دوه اقسام دي، یو توحید د عبادت دی، بل توحید د حاکمیت دی. توحید د عبادت دی ته ویل کیږي چې دا څومره اقسام د بندګۍ دی هغه رب العالمین پورې خاص دی، که عبادت قلبی دی، که هغه بدنی دی، که هغه لسانی دی، که هغه مالی دی، که بل دی. او حاکمیت تکوینی او تشریعي. او فی الاسماء و صفات دا معنی چې قران او سنت رب العالمین څومره نمونه ذکر کړي منګه منو کوم چې داغه د شان سره مناسبه نه پکې موږ تحریف کوو، نه پکې موږ تعویل کوو، نه پکې موږ تفسیر کوو، نه پکې موږ تشریح کوو. نو الغرض لا حاکمیت الا لله کدا معنا موږ وکړل ته لا اله الا الله چې حاکمیت بني مگر واسط رب العالمین خبره درست سره، لیکن نور اقسام د بندګۍ به رب العالمین پورې نه خاص کیږي، هغه به نور خلکو له ثابت شو دا نقصان راغی. او چې دا معنا په دې مقام کې کړی دا لکه دویم قسم جماعت د څه معناګانې کړی دي چې لا خالق الا الله، دا معنا په دې مقام کې مقصود نه راوځي دا چې د مکی مشرکانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به جنجال نکوه. او چې دا معنا کړ چې لا معبود الا الله، دا معنا غیر صحیح ده، ځکه معنا دا شو چې ان کل معبود بحق او باطل هو الله، هر معبود چې هغه په حق او باطل هغه الله دی، په هغه نور مخلوقاتو کې په هغه نور معبودانو کې رب العالمین به حلول کړی دی. نه بلکې لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، نشتره حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین نه. دا وته معنی دی باندې وزن په اول پکار دي، ځکه امام الشروح المانی کې ویلي دي چې علم لرل لا اله الا الله باندې دا ضروری دی. زمون ډېر انسان په دې باندې پیږي نه چې لا اله الا الله څه معنا، لا معبود بحق کلا نفس معبود الا الله، او کلا خالق الا الله، او کلا حاکمیت الا لله. ارکان د دې کلمې دوه ارکان دي، یو نفي د لا اله الا الله، لا اله یعنی معنا دا شولا چې ته بنه پکې ټول اقسام د بندګۍ د هغه چانه چې رب العالمین نه پکې خدای بندګۍ کې دي چې هغه ټول ختم دي. چا کده ملائکه بندګۍ کړي، کده انبیو کړي دا، کده مړوي کړي، کده ژوندوي کړي دا. او اثبات به پکې وکي دویم رکن دا چې الا الله، یعنی ثابت پکې د اقسام د بندګۍ فقط او فقط رب العالمین لپاره شریک به سره نه جوړي. دلیل چې بدی باندې چې بدی کې دوه ارکان رااله، یو اثبات او بل نفي. اول نفي شو چې لا اله الا الله، څومره اقسام د بندګۍ چې رب العالمین را بدی خو بل چا پورې نشي کېدلې. او الا الله څومره اقسام د بندګۍ چې فقط او فقط رب العالمین پورې دا خاص دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله القواعد النورانیه کې به اشپارس کې د بندګۍ ذکر کړی دي چې کوم یو څنګه او څنګه. دلیل په دې وخت خبره باندې هغه دا قول رب العالمین دی فمن يكفر بالطاغوت، چې انکار وکړي د طاغوت نه دا نفي ده، ويؤمن بالله ایمان راوړ پر رب العالمین باندې دا اثبات دی. یقینا دې سړي پنجه ولګول بالعروه الوثقا په مضبوطه کړه باندې. نفي مقدم اثبات رس راغی، ځکه پاګه کې تخلی عن الرذائل بنینونو کې تحلی بالفضائل، او قانون درجه تخلی عن الرذائل مقدم په تحلی بالفضائل باندې. او دا ډول ذکر کړ چې کله انسان کفر بالطاغوت کوي لیکن ایمان بالله نه لري، کله سړی ایمان بالله لري خو کفر بالطاغوت نه کوي. دین د اسلام لراغه دا خبره وکړه چې اول به کفر بالطاغوت کې دغه نور سره ایمان بالله به ولري. مضبوطه کړه عبد الله بن سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ویشین چمن دی پای کې د کجورو ونه ده، پای کې وکړې د دې له خوب کې ملا سوراجو چې راوچ ما کړې مې پلاس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ثبات ته په دین د اسلام باندې الله عز وجل تعالی مرګ راوړي، مړکیږي په دین د اسلام خاتمه بری کوي. او مخکې موږ دا ویلې دي چې سړی په دین د اسلام باندې وګړي ثابت قدم شم د غیر لپاره 25 وشکاره پکار دي. اول د رب العالمین سره محبت، دریم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي، دریم د کافرو په مقابل کې سختی، څلورم جهاد په سبیل الله، پنځم د دین په اړه کې ارشاد نه ایریدل، شپږم ظاهر او باطن برابرول، وهم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، اتم الوسطیت افراط تفرید نه کول، نهم خیسه اخلاق، لسم نیکان ملګری انتخابول، یو لسم الاقبال بالقران، قران له متوجه کېدل، دولسم التزام د شریعت، در لسم د انبیو په واقعاتو کې سوچ، څوار لسم د رب العالمین نه دعا غوښتل، پنځلسم یو صحیح لار انتخابول، شپاړسم پر صحیح لار باندې دی له خلک دعوت ولا، ولسم ځان له تربیت علمي او عملی، اتلسم مستقبل د اسلام غنل، نو نسم دی نیک عالم خو له ورتل، شلم هغه اسباب استعمالوي چې پاغي باندې سړي له ثبات راځي، یوشتم د دشمن په هاهو باندې نه توګه کېدل، دویشتم د دنیا په انعاماتو کې سوچ، درشتم د آخرت په انعاماتو کې سوچ، څلورشتم د دنیا د عذاب نه هره، پنځشتم د آخرت د عذاب نه هره. دې ته ولګي به اسباب الثبات. قران کې الله عز وجل فرمایي واذ قال ابراهيم وشكل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ویلي ابراهيم انا میرا بام پلان. هغه انسان چې اول د خپل اضافه وکړه ځان لري کړه د ټکلو په عمر
مهمان نواز منبر باندې اول ناس د سراویل اول ایجاد کړي چې استعمال کې تر د رب العالمین د پاره والده د سر په دیمنس کې د لار جوړ کړي دا په ګیره کې سر کې سپینډال وی اللهم زدنی نورا شجره د نسب دا ابراهیم ابن تاروخ ابن ناخور ابن شارو ابن ارغو ابن شالق ابن عابر ابن فالخ ابن ارفخشن ابن سام ابن نوح علیہ الصلوۃ والسلام لابيه دی خپل پلان ته ویل شیخنا مراد اذر دی سیتری کړي چې دلته کې اذر نه دی مراد وای دا پلان نه دی مراد بلکې تری دی ودا قول دا ظاهر د قران خلاف دی وقومه دی قوم ته چې انني یقینا زشیم بیزار مما د اغسنه تعبدون چې تاسو تر مدد شوی دی ویل کېږي نه پی او الا الذي فطرني شوا د اغساتنا چې زی پیدا کړي مدا اثبات دی و انه سيهدين زد شرع رب العالمین وما لا رخي هدایت به مالکي د هدایت لپاره به متعدد اسباب مخکې من ویلو چې منځو دویم کعبه وا دریم جهاد څلورم قران پنځم انابت څلور اقسام لري بالدعاء بالعمل الصالح بالتضرع بالمجاهده شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وم د قشانه اهل علم فرمایي د رب العالمین فضل او اتم د رب العالمین رحمت نه هم قوي ایمان لسم د مؤمنانو د قتل نزان ساتله نتیجه دار وته چې انسان لا اله الا الله کله پیدا ورکی اهل علم فرمایي چې کله معنا او پیژني او عمل وکړي دی په دې مقتضا باندې عمل دی په مقتضا دا معنا چې رب العالمین را بده خدای څومره معبودان دي داخله کې بندگی کوي هغه ټول نفي او ایواز اقسام د بندگی رب العالمین پورې خاص کی الغرض کلمه التوحید منګه ویل لا اله الا الله اله اسم دی الا الله دې خبره دی دې څلور معناګانې منګه وکړي لا معبود بحق الا الله نشته حقدار د بندگی شوا د الله نه دا درست معنا ده چا دا معنا کړی چې لا معبود الا الله دا معنا غیر صحیح ده ځکه دې دا معنا شو چې هر معبود چې هغه برابر خبره ده حق منی که باطل منی هغه الله دی بیا خو هغه نور الوهیت ثابت شو لا خالق الا الله دا معنا چا کړی دام صحیح نه ده و الا کې د مکیر مشرکان به جنجال پیغمبر سره نه راتلو او لا حاکمیت الا الله دام صحیح نه ده تر څو پر چې هغه نور اقسام د بندګۍ د رب العالمین پورې خاص نشي او الا الله کې موږ دوه ارکان ویلي اول لا اله نفي او الا الله اثبات نفي مقدم اثبات رسا تخلي ان رسائل مقدم د تحلیب الفضائل باندې سبب ان شاء الله د کلمې د توحید شرعي ذکر کو چې دې شرعي سری الله رب عزت موږ تاسو یقیني موحدین جوړ کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین